بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. لومړی برخه. په کوټه کې ناست وم چې دروازه په شدت خلاصه شوه. پلار مې چیغه کړه، ورو. کوچنی ورور مې په وره کې نوک ونیو. د پلار له ویرې بیرته پر شا ولاړ او د کور په امتدالیز کې منډه کړه. ور خلاص پاتې شو او کوټې ته سړه هوا او ورسره د لاندې د پخې غوښې بوی راننوت. پلار ته مې وکتل. له غوسې نه په ډکو سترګو کې د لاټین ژېړه رڼا ښکارېده. ولاړ شوم. د وره د پورې کولو پر مهال مې د ورور ورخطا غږ واورېد، ادې جومات ته لیونی راغلی. پلار ته مې مخ ور واړاوه. د تاوخانې پر تاوده ځای ناست و او د راډیو ستن یې تاووله. د کوټې ووتم. په دالان کې مې مور د ښوروا لپاره ډوډۍ وړوله. ورور مې د هغې تر څنګ ناست و او تنور ته یې پښې ورغځولې وې. په قهر مې وویل، دروازه د سړي غوندې خلاصه وه. ورور مې په بیړه راته وکتل. سترګې یې وځلېدې او په داسې غږ لکه کوم زیری چې راباندې کوي ویې ویل، جومات ته لیونی راغلی. غږ مې یو څه پوست کړ، ته په خپله لیونی. ورور مې مور ته مخ ور واړاوه او د خاص په ژبه یې ویل، غوښه پخه ده. مور مې له کټو نه د لاندې یو راایستلی بسلی په ګوتو کې ټینګ کړ. بیرته یې په کټو کې چې له خولې نه یې مړتاو پورته کېده واچوه. ورو یې وویل، یو څه وخت لا نور هم غواړي. له دې سره یې پر کټو برغولی کېښود او بیرته یې تناره ته ورښکته کړه. ورور مې ما ته وکتل. لالا عجب لیونی دی، له جومات یې ټول هلکان وایستل. ما وپوښتل ولې؟ په جومات کې لویه نه وو؟ نه، هغې خو هر ماښام تر لمانځه وروسته کورونو ته ځي. مور ته مې مخ ور واړاوه. ادې ډوډۍ یو څه وخت مه لمده وه، ولې جومات ته ځم. د باندې په وتو سره مې واره له واره په ورمې کې د واورې بسر کې ولوېدل. پورته مې وکتل. د ماښام په تته رڼا کې څرخېدونکې واوره ورو ورو راښکته کېده. له ګام سره مې کلخو ته واوره ولوېده. د انګړ لرګینې ورمې له زنځیره ونیو. د وره غنجا شوه او په لیخک کې پرته واوره یې سره ټوله کړه. جومات کور ته نږدې و او د کلي د هلکانو چیغې په اسانۍ سره اورېدل کېدلې. لیونیه، ای لیونیه، لیونیه. ګامونه مې ګړندي کړل. د جومات وره وازه خوله نیولې وه او له دهلیز نه یې د هلکانو شور او ځوږ راته. وره ته په رسېدو سره ناڅاپه د پښو دربی شو. پر دیوال څه شی ولګېد، پر ځمکه ولوېد او له غږ نه یې پوه شوم چې د لرګي وار و. یو هلک په منډه له وره راووت. مخکې تر دې چې څنګ ته شم، اوږه یې زما تشي ته سیخه شوه. ما په دیوال پورې لاس ونیو، خو هلک له ځمکې یوه نیمه لویشت پورته شو او په ښي اړخ ولوېد. 5-6 هلکان مې په ترپ د سترګو تېر شول. ځمکې ته مې وکتل. په واوره کې د یو غځېدلي انسان چاپ جوړ و. یو دم چوپه چوپتیا شوه، داسې لکه هېڅ چې نه وي پېښ شوي. یوه شېبه پر خپل ځای ودرېدم. بې احتیاط مې ښي پښه تر لښک واړوله. دهلیز ته ننوتم. د جومات د څنګ د کوټې دروازه خلاصه وه او له کوټې نه د لاټین تتې رڼا د بوټونو د ایستلو ځای روښانه کړی و. ورو مې د وره خوا ته غړۍ ور اوږده کړه. د کوټې پر خړ دیوال د یو بني ادم لړزانده سیوری ښکارېده. پښه مې ونیوله. پر یو لوی عسکري بوټ مې سترګې ولګېدې چې د تلې چاکونه یې له واورې نه ډک او بوټ رنګ پروت و. د کوټې منځ مې هغه وخت سم لیدلی شوای چې 2 ګامه لا نور هم پر مخ تللی وای. ګام مې واخیست. پښه مې پر یوه شي ولګېده او د لرګي د رغړېدو غږ چوپتیا ماته کړه. په بیړه مې سیوري ته وکتل. د پخوا په څېر لړزانده ولاړ و. ټیټ شوم. د همسا په بڼه یو غوڅ شوی لرګی مې دیوال ته ودروه. بل ګام مې پورته کړ. د اوږدې کوټې په منځ کې یو په ونه ولاړ لوړ بني ادم ولاړ و. د هغه راته شاوه. اوږد بالا پوښی په تن و. په ښي لاس کې د بوټ جوړه نیولې وه او داسې راته وایسېد لکه ځمکې ته چې ګوري. ورو مې وویل، سلام علیکم. سړی کوم غبرګون ونښود. 2م ځل مې یو څه په زوره د سلام ټکي له خولې راوایست. هغه یوه جټکه وخوړه. په تیزۍ سره یې مخ راواړاوه. د څراغ رڼا یې پر نیمې څېره ولګېده
او د څېرې په روښانه برخه کې یې د ژورو ګونځو سیوري ښکاره شول. سړی بوډا و، خړه لونګۍ یې تر سر تاوه وه او د ږیرې د ښي اړخ سپین ویښته یې د لاټین رڼا ته ځلېدل. په لړزان د ګامونه رانږدې شو. بوټ ته مې وکتل، د وار په بڼه یې نیولی و. په بیړه مې وویل خوا مه بده هلکان دي. ده هېڅ ونه ویل. بوټ یې د خپلې جوړې تر څنګ کېښود او د کورټې په سر کې یې د تاوخانې پر تاوده ځای کېناست. سر یې وځړېد او په فکر کې ډوب شو. پوه شوم چې سړی بې ازاره دی. ور مخته شوم. ورو مې ویل زه به ډوډۍ درته راوړم. خو دی د پخوا په څېر غلی و او غولي ته یې کتل. له جومات ته ووتم. واوره په تیزۍ اورېدله. کور ته لاړم. د کوچني ورور چې مې کله راته پام شو په بیړه یې ویل لیوني ونه وهلې؟ هغه ته مې ځواب ورنه کړ. له مور نه مې وغوښتل چې یوه کاسه ډوډۍ تیاره کړه. په لنډه موده کې ډوډۍ تیاره شوه. له دالان نه د راوتو پر وخت مې ورور ته ور یاده کړه چې چای راپسې راوړي. کله چې بیرته جومات ته ورغلم، مسافر د پخوا په څېر ځړېدلی سر ناست و. د هغه تر مخ مې د دسترخوان وغوړاوه. کاسه مې کېښوده او څراغ مې ور نږدې کړ. اوس یې نو ټوله څېره ښکارېده. ګډې وروځې یې درلودې او په کېړې سترګه ړوند و. ورو مې وویل ډوډۍ سړېږي که لاس مینځې په هغه بدنۍ کې اوبه شته؟ ورو ولاړ شو. د شا مې پسې وکتل. د کمیس لمن یې په بالا پوښ کې پټه وه، خو د پرتوګ په یوه پایڅه پورې یې لویه پینه ښکارېده. بدنۍ یې ور واخیسته او د باندې ووت. شېبه وروسته چې بیرته پر خپل ځای کېناست، لاسونه یې لاندې وو. له کاسې نه یې یوه کوچنۍ ګوله ور پورته کړه. لاس یې لړزېده او کله چې یې ګولې ته خوله وازه کړه، په وریو پورې یې یو غاښ هم نه ښکارېده. لنده ډوډۍ ښه ډېره وخوړه، خو غوښې ته یې لاس ور اوږد نه کړ. ورو مې ویل د پسه لاندې دی. د ده شونډې ونه خوځېدې. پوهېدم چې ګونګی نه دی، ځکه ګونګیان بیا په غوږو هم نه اوري. دوهم ځل مې کوم ست ورته ونه کړ. په زړه کې راتېره شوه شاید لیونی وي. دا واغ د ور کړپ شو. کوچنی ورور مې په وره کې ودرېد. د هغه په ښي لاس کې چای جوش او په کیڼ لاس کې ګیلاس ښکارېده. پوه شوم چې له ویرې پر مخ نشي راتلی. ځکه ولاړ شوم. چای جوش او پیاله مې ورته ونیول. ورو مې ویل یو بړستن در سره راوړه. دی هم په منډه د باندې ووت. ګیلاس مې له چایو ډک کړ. د بوډا تر مخ مې کېښود. یو ځل بیا په دې هڅه کې شوم پر خبرې راولم. ورو مې وویل یخني نه ده؟ د ده پر ځای چې څه ووایي، لړزېدلی لاس یې د څنګ جیب ته کړ او ډک لاس کاغذونه یې پر غولي کېښودل. حیران شوم. په نویو او زړو کاغذونو کې یو قلم او یو عکس ښکارېده. په عکس کې مې وار له واره پر بوډا سترګې ولګېدې چې توره دریشي یې په تن، سرتور سر او رنګه نیکټایي یې تړلې وه. سترګې یې جوړه وه او تر څنګ یې یوه سینګار شوې پیغله د واده په سپین کمیس کې ولاړه وه. د عکس پر پاتې برخې یو کاغذ پروت و. لا مې عکس ته سم نه و کتلي چې د بوډا توره لاس د کاغذونو پر کوټه ورټیټ شو او پر غولي یې یوازې د ګولیو یو پاکټ پرېښود. بوډا کاغذونه په جیب کې کېښودل. د پاکټ نه یې یوه ګولۍ خولې ته واچوله او د چایو غړپ یې پسې وکړ. په زړه کې مې پوښتنې راولاړې شوې. څوک دی؟ سوالګر دی که شتمن؟ ښاري دی که کلیوال؟ روغ دی که لیونی؟ د واده په جامو کې دا ښکلې نجلۍ څوک ده؟ مېرمنې ده؟ سترګې یې ولې رنده شوې؟ ناڅاپه یو درب شو. مخ مې ور واړاوه. وره ته نږدې یوه بړستن پرته وه. بړستن مې د سړي پښو ته کېښوده. کاسه او دسترخوان مې راواخیست. ورو مې وویل پیاله او چای جوش بیا په هغه تاخچه کې کېږده. دا مې وویل او له جوماته ووتم.